قرآن شریف کے اللہ فرمائی الی مدین اخاهم شعیبا وارسلنا مخ کے تیر شوی دی آیتنا چی مونگ دا مدین خلق یو داغی دا نسب و دا قوم نے یو سڑی ورو لے گا چی داغنم حضرت شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام دی لنبی دعوت ورکد ایمان دا توحید دا اللہ دا یوالی. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو، یو خدای منی دا یو خدای عبادتو کی، ما سوا دا اللہ نا ستاسو دا پاربل خدای نشتا، دا یو خدای دی، دو خدایان نشتا. دا حضرت نوح علیہ السلام دعوتمو خپل قوم تا. دا حضرت لوط علیہ السلام دعوتمو. دا حضرت یونس علیہ السلام دعوتمو. او دا زمونږ د دوارو جهانو د سردار دعوتم دی. ګڼ پیغمبران چې دا چا قوم با الله سره بل خدای منو شرک به کو، دا غیر لومبی دعوتم دو. قرآن شریف کے اللہ فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. چکه یو انسان نور گناہون دی توبه وسته خو ٹک تا، کدا شرک او کفر نیم توبه وسته خو اللہ بے معاف کی. لیکن که توبه چا د گناہ نو نوسته او مړ شو نو د خدای خوخه د کاله و ته بخی اومو که سزا پی ورکی هم. او که د شرک غوندی گناه نه چا توبه نیسته او مړ شو داړو بخل نشته. نور گناهونه د خدای خوخه ده کیدی شي به توبه دې مبخي، خو شرک به توبه بخل نشته. او د شرک بیا مختلف قسمونه دي. یو هغه شرک دی لکه عیسایان کې خدای له دامن ګڼي، یا د مکې مشرکانو به خدای له لونه ګڼلې، یا یهودیانو به خدای له زوی ګڼه عزیر علیہ السلام. دا یو قسم دی. دویم د شرک دا قسم دی په عبادت کې بعض خلک شرک کوي. عبادت خو موږ د الله کو، او بعض خلک په بندګۍ او په عبادت کې الله سره بل څوک شریک کی. لکه زموږ دا خلک نظر کوي، نظر او نیاز دا الله نه ما سوا ده بل ضرورت نشته. بس خدای دې خوشاله حاجت نشته لکه خیر بس الله تبارک وکړي ضرورت راغی. نظر عبادت ته بعض خلک وي د پلان کی بابا ما ختم کړي، دا ګوره سخت جرم دی. ځکه نظر عبادت ته عبادت به صرف د الله کی، کدا الله نه علاوه د بل چا منښت او نظر دیو که شرک دیو که نو د دې ډیر نور اقسام هم شته. نو د به دا دعوت ورکو قوم ته چې قوم اعبدوا الله، د الله عبادت وکړئ، ولا تشرکوا به شیئا ما لکم من الہ غیره، د الله نه ما سوا بل خدای نشته. دویم دعوت ته دسو د په قوم کې یو بل غمو ادا چې په وزن کې او په پیمانه کې به نقصان کو، اغشتل به درانه کول او ورکول به سپک کول. نو حضرت شعیب علیہ السلام قوم بدا چل کو او تی دا بنکه دب منز دیر زیاد کو. شعیب علیہ السلام او خدای ته بجړل الصلاۃ تأمرک ان نترک ما يفعل آباؤنا، وستا منز تا ته دا چل خی دا ډیر منزونه چې کې د پلار نیکه طریقم دا پریدو در مانزه پورې به ټوکې ټقالې پورې کول. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، شا چې څه غواړو هر باندې پرېږدو د پلان نیکه طریقه او رواج را باندې ته مونږ دا چل ښیي. اوس هم چې کم سړي نه غلطي وشي ګیرې پرېښي خلک وایي هله وایه دا لا شیخ دی دا ورته را ګیره را چل ښیي، هلکه دا لا پټکي په سر دی دا پټکي راته دا چل ښیي. د نیکۍ پیغور به نه ورکوې، د ګناه پیغور ورکه. د نیکۍ پیغور به چاته هم نه ورکوې، دا ډېر سخت لوی جرم دی. او سړی په سیکل روان او بلې ته ولګېد او وی ته لا شیخ یې او درې په سیکل والم. هلکه نو زما بریکونه خو په ګیره کې نه دي چې ته ماله د شیخ والي پیغور راکړې، خو مې په لاس کې بریک لګېدلی هکه معمولي څو قدم. هلکه ته لا شیخ یې نو له شیخ څه چلو کې؟ شیخ سره خو عقل زیاتېږي نه، شیخ سره عقل خو همغه عقل دی، که ګیره خري همغه عقل دی او که ګیره پرېښوده همغه عقل دی. نو ولې د ګناه کار کې؟ نو دا زړه طریقه ده. وي تا ته دا چل دا منځ ښیي. حضرت شعیب علیہ السلام به منځ ډېر کو او خدای ته به ډېر زیات جړل، هر وخت به الله ته جړا کوله
او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کوم انسان خدای ته ډیر جاړي داغه نه خدای ډیر زیات خوشالیږي. خود د دواړو جهانو سردار مبارک به الله ته جړل. عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمای وی د شپې به اوږد منځ کو، داسې منځ به کو حتی تورمت قدماه، وی د خپې مبارکې به پړسېدلې او جړل به ول جوفه عزیز کعزیز المرجل، وی د سینې به داسې غرار کو د جړا د وجنه لکه کټوی چې په اور باندې کېږي هغه غرار کوي. او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل کور نه بار دال یو رکوټ جمعاتګۍ جوړ کړو او هغې کې به مونځ کو، ته قرآن شریف تلاوت به کو او جړل به. د مکې مشرکانو نه پرېښود، وی ته جاړې زمونږ دا ښځې درته راغونډېږي او دا بچي درته راغونډېږي، هسې نه زمونږ دا ښځې او بچي تا ته ولاړ وي او دا چې ته مسلمانان نشي، په دې نه پرېښود. په جړا باندې الله ډېر زیات خوشحالېږي. د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی یو هغه اوښکه د انسان د سترګې نه چې د الله د یرې نه ووتله، وی دوه څیزونه چې په یو ځای ولګېدل په هغه ځای د جهنم اور حرام دی. یو هغه اوښکه چې د انسان په وجود د الله د یرې نه ولګېدله، په کوم ځای چې د الله د یرې اوښکه پرېوته د جهنم اور پې حرام، او بل هغه دوړه چې د الله په لار کې در باندې پرېوته. دغه دوړه چې په کوم ځای پرېوته او دا اوښکه په کوم ځای پرېوته، دغه ځای نه به جهنم کې نه سوځي، جهنم اور پې حرام. نو د به ډېر زیاته جړا کوله رب العالمین ته، سترګې ړندې شوې د ډېرې جړا د وجې نه، لکه څنګه چې د حضرت یوسف علیه السلام د پلار سترګې د یوسف علیه السلام د غم د جړا د وجې نه ړندې شوې، د دم ړندې شوې. نو ګوره الله ورسره څه احسان وکړه، سترګې ړندې شوې، نو خدای پاک وله حضرت موسی علیه السلام خدمت له راوسته. الله خو بادشاه دی. یو دلته الله تپوس کوي، الله ته هر څه معلوم دی، خو دا بعضې خبرې ښکاره کوي د مخلوق ته. وی شعیب علیه السلام ته وی ته چې دا دومره جاړې، وی دا د جنت شوق د جنت پسې جاړې او که د دوزخ نه یېرېږې جاړې. دا ولې جاړې؟ الله ته پته ده او الله ښکاره کول کوي. وی نه مې د جنت شوق پسې جړا شته او نه مې د دوزخ د یرې نه جړا شته، وی جړا مې الله ستا په دیدار او ملاقات پسې ده، چې د خپل رب سره به زما ملاقات او دیدار کله کېږي، هغې پسې جاړه. نه مې د جنت خپل کار به کې میلاو شوم او که میلاو نه شوم، او د دوزخ نه هم پروا نه ساتم، خو چې ستا څه فیصله د پروردګار هغې کې زه سم نشم کولی. ستا دیدار او ستا په کتو پسې جړا راځي چې کله به زما ستا ملاقات راځي. رب العالمین ورته وایي ښه زما دیدار درته مبارک شه، تا ته به زما دیدار به درته خامخا کېږي، مبارک شه. په سترګو باندې ړوند نابینا حضرت موسی علیه السلام دلته تی سړی مړ شو په د فرعونیانو په قوم کې، سړي له سوک ورکو ادب یې ورکو، هغه لاړ مړ شو او د هغې نه د بادشاه دربار خبر شو. نو د هغه ځای نه راوتښتېد، مدین ته راغی. فلما ورده مدینه، چې رالل مدین ته راورسېده، نو هلته یو کوي ته راورسېد، ډېر زیات انتهایي ستړی او په منډه منډه راځي. کوي ته چې څنګه راورسېد، نو کوي باندې خلکو خپل څاروي سیرابول، ګډه چیلې سیرابولې، او هغه کویان اوس هم تاسو تاریخ کې وګورئ نو ډېر جوور جوور کویان دي. یو خو زمونږ د وطن کویان دي، نه هغه جوور کویان، او په 5 شپږو کسانو باندې هغه برقه راوباسي. ذموار کو الله م پې شاهد کو. 10 کاله علما لیکي چې 10 کاله موسی علیه السلام د حضرت شعیب علیه السلام خدمت وکړو. ګوره د خدای د جړا د وجې نه سترګې ړندې شوې، نو الله وله حضرت موسی علیه السلام غوندې جلیل القدر پیغمبر ترې وروسته جوړېږي، او یو تکړه نوجوان او امانتګر او پاک راسباز، دا وله خدای پاک خدمت له راوست. 10 کاله پس حضرت شعیب علیه السلام ورته یوه لور په نکاح کړه، او علما وایي هغه لور یې په نکاح کړه چا چې د شعیب علیه السلام ته مشوره ورکړې وه، هغه یې ور په نکاح کړه. او 10 کاله پس یې رخصت که، وی د ځم د خپلې مور او ضرور ملاقات به وکړم، او د 10 کالو کې به د فرعون نه زمونږ خبره یې رمي. حضرت شعیب علیه السلام ول یو کونټه ورکړه په تحفه کې، او ګډه چیلې ولا ورکړې، او دغه وخت کې خدای پاک د سترګې بیا جوړې کړې وې. تاریخ لیکي چې خدای پاک ړوندوالی ختم که، الله جوړ که په سترګو باندې. وی داسې وکړه دننه یو کونټه راواله، او دا ګډې چیلې دومره ځان سره واله، او زه بیبي دې ځان سره په مخه کا.
دی چې ورغې کونټۍ راواخېسته راویړه ویې نه دا کېره دا بله راواله چې هغه کېښوده بله یې راواخېسته راویړه بیا مقه راوړه وی درته یم دا کېده بله راواله چې بیا ورغې بلې له یې ګوتې یوړې بیا وله هماغه ګوتو له راځي چې بار یې راوویسته وی زه خو بله رالم ګوتو له مې دا راځي وی ښځه مبارک دې شه دا هغه کونټۍ وه چې نسبن د ابراهیم علیه السلام نه دته پاتې وه او دا حضرت آدم علیه السلام لس څیزونه ځان سره د جنت نه راوړي یو پکې دا کونټۍ وه چې بیا د موسی علیه السلام دپاره د لوی معجزې ذریعه وګرځېدله نو ګوره خدای پاک څومره لویه مرتبه ورکړه د یو پیغمبر نوسی دی د ابراهیم علیه السلام او بل پیغمبر یې زوم شو حضرت موسی علیه السلام او د هغه نه خدای پاک څومره لوی کار واغېسته قوم ته به دقه نصیحتونه کول ولا تنقص المیزان والمکیال په تل او په پیمانه کې کمې زیاتې مه کوئ انی اراکم بخیر زه خو تاسو وینم مال دولت هم ډېر دی دې ته هم ضرورت څه دی بل ځای کې راځي ولا تفسدوا فی الارض په ځمکه کې فساد مه کوئ دي بغلاګانې ډاکې کولې حضرت شعیب علیہ السلام ته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطیب الانبیاء ویلے وی په پیغمبرانو کې دله بهترین تقریر چل خدای پاک ورسته دی حضور پاک چې کله معراج ته په بیت المقدس کې ټول پیغمبران 1,40,000 ورپسې 2 رکعاته مونځ کړی دی نو یوازې مونځ نو هغې کې د پیغمبرانو تقریرونه کړي حضرت آدم علیہ السلام تقریر وکړ حضرت نوح علیہ السلام تقریر وکړ حضرت موسی علیہ السلام تقریر کړی دی او دارنګې حضرت ایوب علیہ السلام دی جلیل القدر پیغمبران به یو پاسېدل او جبریل علیہ السلام د سټیج ناظم و سیکرټري هغه برابلل نو حضرت شعیب علیہ السلام هم پکې تقریر کړی دی نو د پیغمبر علیہ السلام او بیا آخره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم تقریر کړی دی د هغې نه پس مجمع خوره شوې ده او نبی علیہ السلام بر اسمانونو ته تللی دی نو نبی علیہ السلام په ټولو پیغمبرانو کې د حضرت شعیب علیہ السلام د تقریر صفت کړي وی خطیب الانبیاء په پیغمبرانو کې داسې خشته تقریر او خشته ښکلې خوږې خبرې چې د انسان زړه ځان ته رامایل کوي د شعیب علیہ السلام نه بل مې نه دي لیدلی خلق به د باره راتلل ده به ورته د دین دعوت ورکوم نو دې قوم یې څه چل شروع کړه دوی به په لارو کې د مسافر لوټول ډاکې به یې غورځولې او غلاګانې به یې کولې دې کې به دا مقصد و چې دا لاره کې بدامني راولو چې څوک اډودله راځي نه خلق به وایي چې وروره ډاکوان دي په لاره کې او د خلکو نه سامان اخلي او خلک لوټ کوي نه به راځي ولا څوک دا حربې به استعمالول او حضرت شعیب علیہ السلام پورې به یې ټوقې کولې ولولا قومک لرجمناک وی که ستا دا قوم نه وی که نه نو موږ به ته سنګسار کړی وې پرېښې به هم نه وې په نصیحت کارو نشو هر قوم ته خدای پاک یو موقع ورکوي هر ملت له خدای یو موقع ورکوي خو که هغه لږې لږې دکې یې ورکړې خو الله آخره کې ټول مسلمانان کړل نو که د الله تعالی د هغه مهلت نه دی فایده واغېسته خو ډېره ښه ده او که د هغې نه مهلت نه فایده وانغېستله نو بیا خدای پاک داسې هلاکت او سزا پرې راولي چې د هغې مثال هم ګورې په مخ د ځمکه بیاني شعیب علیہ السلام ورته وایي چې ګوره سم شي انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط در باندې د هغې عذاب نه یریږم که ادر باندې راغی او ادر نه چاپېره شو نو بیا کو تښتېدی ته نشي شعیب علیہ السلام ته رب العالمین حکم وکړ ویره دې وطن نه هجرت کوه ردي د عذاب وخت را روان ځان ته وباسه هغه ته ووته چې کله ته دې قوم ورپورې ټوقې کولې خندلې ورپسې دې ته لاړو وت د هغه قوم او په دې قوم باندې خدای پاک یو ګرم عذاب راوست حالانکه د علاقه ګور یخه ده ما اورېدلې داسې دي لیدلې مې نه ده خو اورېدلې مې چې اوس هم هلته کې 3 فوټه واوره پرته وي علاقه یخه علاقه ده الله تعالی پې عذاب راوست د ګرمې هوا په شکل کې دي ځان له سمکې تیخانې جوړې کړې وې هغې ته کوز شو یخی هغه ګرم هوا پسې هلته هم ننوته نو دوی بار راووتل چې بار راووتل نو الله یخه هوا راوست دوی خوشحاله شو چې دکه خیري ګرمي ختمه شوه او دا خو موسمي تغیرات تبدلات وي او موسم را باندې یخ شو دې کې یو وریځ پرې راله داسې وریځ راله چې هغه ډېره ښکلې یخه وه او دوی ته رانږدې شوه
او دا ټول ورپسې راووتل، دا خپل اسمسو نه دا غوري دی لاندې شو. نو 3 عذابه پې پرله پسې راول. لاول پې زلزله راله، ځمکه او جړقېدله. تاسو ولیدل مخکې کالونو کې 2-3 کاله مخکې چې مانسېرې علاقه باندې کومه زلزله راله؟ ما اورېدلي د خلکو لیدلې مې نه دي. وی غټ غټ بلډینګونه و شپږ چته دا داسې زمین بوز مکه کې ننوتل چې وی د هغې نام و نشان هم نه دی معلوم. او داسې لوی لوی شقونه او کندې په ځمکه کې جوړه شوې، سړکونه او غرونه په ځمکه کې ننوتل. د خدای پاک د زور مقابله څوک کولی شي؟ نشي کولی. لاول پې زلزله راغله. د زلزلې نه پس څه وشو؟ جبریل علیه السلام پې یو چغه وواله، ډېره هیبتناکه د هیبت چغه. او 3 نمبر د هغه اوریځ نه پې د پاسه اور راوورېده. داسې اور پې راووتېدل، ټولې ختم کم کأن لم یغنوا فیها. داسې ریز مریز کل لکه چې په دغه علاقه کې انسان روسېدلې قدر امني. داسې خدای پاک تباه و برباد کړ. دارنګې تاسو پروس کال دا سیلاب ونه لیده؟ هلکه سیلاب راغی د کوم ځای نه؟ د کالام د غرونو نه یوازې کالام غرونه نه دي، ګیر چاپېره چې څومره علاقې وي د ټولو نه اوبه را روانې وي. یوازې دلته نه دی زمونږ د پېښورونو طرفونو ته وګورئ دا خوړونه مړونه، دا څومره سیلاب پې راغی. او داسې راغلل چې هغه غټې غټې آبادۍ وې او غټ غټ پلونه چې هغه په دغه په بمونو هم نه ختمېږي، هغه غټې غټې آبادۍ او هغه غټ غټ پلونه نیست و نابود او ختم شو. د خدای پاک د زور څوک مقابله کولی شي؟ نشي کولی. دا یاد ساتئ رونو ګورئ، خدای پاک انسان له مهلت ورکوي. د دې رزق مثال درته ښیم. د بعضې رزق داسې مثال دی لکه یو انسان نوکر ساتلي وله ډوډۍ ورکوي، هغه نوکر نه خوشحاله نو ښه ډوډۍ وله ورکوي او ښه خوراک وله ورکوي، دې ته خوشحاله دی. دا رزق د ده لپاره یو نعمت دی. بعضې رزق د انسان لپاره قهر او غضبي، لکه د مږې د پنجرې ډوډۍ. د مږې په پنجره کې ورته غوښه واچئ او مالګې مسالې پې ورته ودوړئ او په غوړو یې موله وترسئ او په هغه دننه په پنجره کې ورته غوښه هغه ټوټه کېږدي او ښه خوشبو یې کړي. څه دپاره؟ چې دا مږې ورپسې د سوړو نه هم راوځي، دومره خوشبو یې چې د هغه مږې هغه سوړو کې دننه هم راوځي او په هغه پنجره کې خو ورته ښکاري دا غوښه ورننوځي. او څونه به ورته دا مږه خوشحاله چې داسې نعمت مې مونتی دی چې د دې نه اعلی نعمت بل نشته، دومره خوشبویه دی او څونه اعلی دی او ورته څوک شته هم نه راته پروت دی. دا لګی هغه غوښه خوري 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 خوري، دا نعمت دی. لیکن کم ماشومانو چې پنجره یې ښودې د کوټه کې ورسره لاس کړي هغې بارزوئ، هغې وي ځکه خیرې ګیره شوې. او ماشوم بل ته وایي شورو پې نه کوو، صبر وکړه که نه هسې مري، یو 2-3 نوړی خو خوري که نه، څه به بیا ارمان کوي. پرېږده چې لږه غوښه خو خوري. مګه غریبه په دې سوچ کړه چې ما نعمت مونتی دی. او بار چې کوم ماشومان ډنډو په لاس ولاړ دي هغې وی ودرېږه پته به درته ولګي لږ درته صبر کو. هغه نوړی یا نیمه خوړلی او یا نیمه نه خوړلی چې ماشومان پې کرا کېږي، څوک یې اوبو کې منډي او څوک ورته کوټه کې ونیسي. دقه رنګې دا بعضې ګنده مال مونږ ته د مږې د هغه خوراک په شان خشته ښکاري. مونږ وایو دا خو د خدای لوی نعمت دی. هلته فرشتې څه وایي؟ هغې وی صبر وکړئ یو څو ورځې درته ګورو، لغوندې په جبه مه به ووهئ، په دا نیمه کې به پاتې ډنډې ورسره دي. 3 ورځې پس مرې، میاشت پس به دنه ساه خېږي، کال پس به دنه ساه خېږي. بې وقوفه دا خوراک د نعمت نه دی، د مږې د پنجرې غوښه ده. او بعض انسان له داسې خدای نعمت ورکوي لکه یو سړی چې خپل نوکر له خوشحاله ډوډۍ ورکوي. زمارونو د دنیا په مال غاوره کېږي. عادیان وګورئ، سمودیان وګورئ، د نوح علیه السلام قوم وګورئ، او دارنګې د موسی علیه السلام د فرعون قوم وګورئ. د دې نه غټ خلک درانه خلک نور تیر شوي دی، د عادیانو په شانتې خلک. الله اکبر، غټو غټو تنو والا، او غرونو کې به یې دننه سرنګونه ایستل او په غرونو کې دننه آبادۍ به یې کولې. لیکن چې کله د خدای عذاب پې راغی داسې شو کأنهم اعجاز نخل منقعر، لکه د کجورو په باغ باندې چې هوا راشي زول او طوفان او دا تنې دقسې لوړې پرتې وي، دقسې تباه و برباد شو. دارنګې د شعیب علیه السلام قوم پیغمبر پورې به ټوقې کولې، یو نیکانو خلک پورې ټوقې به نه کوي، علماو پورې ټوقې به نه کوي. څوک د دین دعوت در کوي او نیکي در ته ښي ټوقې به لنډې به نه کوي. ها اوس دا مونږ ته دا چل ښي، هلکه زه مړه ته یو زبرګ پکې ښې که نه، مونږ نه سل زبرګان جوړی
چې څوک منځ کوي دیم راته مولا شو، او که څوک چاته لږ غوندې دعوت ورکړي چې دا ګناه مه کوه ښه تم لاړې زبر شوې. ها دا هلکه د دې خبرو څه مطلب؟ دا د شعیب علیه السلام او د پخوانو پیغمبرانو د قومونو پیغورونه دي چې هغوی به خپلو پیغمبرانو ته پیغورونه ورکول، او چې جړل به خدای ته ها دې مکر ته ګوره، د مکر د وجې نه جاړي. اوس خلک داسې وایي که نه وایي؟ که څوک د خدای د یارې نه هم جاړي نو خلکو پورې دا ټوکې کوي. نه مونږ ته دا چل ښیي، الصلاتک تأمرک ان نترک ما یفعل آباؤنا، مونږ ته دا چلونه ښیي. دا ټوکې به پیغمبرانو پورې کولې. نو یو چې څوک درله د نیکۍ دعوت درکوي عمل پې وکړه، که عمل نه شي ګورې ټوکې ور پورې مه کوه. هر څه ریکارډ کېږي، ګورې دې ته مه ګوره چې دا زه څه کوم، ګنې بس دا لاړل. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. دا سوچ مه کوه چې ګنې دا هر څه ما بس پیدا کړي دي او ماله به واپس نه راځي. نو دا څیزونه به نه کوې، ځمکه کې فساد به نه کوې، غلا غلطي ډاکه به نه کوې، او په وزن او په تله کې ټګي به بالکل نه کوې. یوازې وزن تله نه ده، ګورې ما د تاریخ مختلف قسمونه خوړ. حرام خوري د دې نه خطرناکه ګناه بله نشته.